د کهانۍ شروعات د جیم او د کیټ نوم یو کپل نه کیږي. دواړه د یو بل سره ډیره مینه کوي. کیټ د الارم په بجاوېدو سره راپاسي ولې چې دا یو کمپنۍ کې ملازمه وي، خو جیم چونکې اوس هم بیروزګاره وي. کیټ د لمبا د پاره باتروم ته لاړه شي نو جیم راپاسي او دا چې کله خپل موبایل وګوري نو په خبرونو کې خوستلی کیږي چې د علاقه کې یو ډیر خطرناک وایرس خور شوی دی. دې کې انفیکټډ انسان روغ انسان ډیر په بیرحمۍ سره وجني. د دې په اورېدو سره جیم ډیر زیات غبراو شي او بیا د کړکۍ خواته لاړ شي نو د دې نظر په یو ډیر عجیبه بوډۍ باندې ولګي د کمې کپړو پورې چې وینه وي. جیم ورته ډیر په عجیبه نظر سره ګوري چې دې کې کیټ راشي او جیم ته وایي چې زه یونیفام لګومه، د هغې نه بعد به ما میټرو سټیشن ته بوځي. د دې نه بعد چې جیم دوباره د بوډۍ طرف ته وګوري نو دلته کې څوک نه وي. دې کې د جیم یو ګاونډي کړکۍ له راشي نو جیم ته د وایرس په باره کې تپوس وکړي، خو د دې ګاونډي ورته وایي چې دا د کمپنیانو یو چال دی د کم په ذریعه باندې چې دیو د مارکیټ ریټونه کمول غواړي چې د کمو ریټونو په وجه باندې دیو شیر مارکیټ کې ډېرې پیسې انویسټ کړي. جیم چې د دې خبرې واوري نو د دې یقین راشي چې دا به د غټو کمپنیانو یو چال وي. خیر لږ ساعت پس کیټ تیاره شي نو جیم د ځان سره په بایک باندې روانه کړي. په لاره کې د جیم نظر په پولیس والو باندې ولګي کوم چې یو کس د قتل په کیس کې نیولې وي. د دې نه بعد جیم کیټ میټرو ته ورسوي او واپس را روان شي. په لاره کې د دې نظر د پولیس والو په ګاډي باندې ولګي د کم چې دروازې کولاو وي. خو عجیبه خبره دا وي چې دلته کې پولیس والا نه وي. د دې نه بعد جیم یو هوټل ته لاړ شي. دلته کې دا ناشته کول غواړي خو په دې ټیم کې د هوټل ته هغه بوډۍ ښځه رادن نشي. دا بوډۍ په یو کس باندې لاړې توکي د کم په وجه باندې چې دې ته هم د وایرس ولګي او بیا هوټل والا د ګریوان نه ونیسي او دې باندې ګرم غوړي واړی. په اصل کې دا وایرس چې چاته هم ولګي نو هغه ډیر په بیرحمۍ سره بل انسان وجل غواړي. په هوټل کې دا وایرس خور شي او خلک په یو بل باندې شروع وکړي نو جیم ډیر زیات غبراو شي او په غبراهټ سره د هوټل نه بهر شي. خو دې پسې شاته دا بوډۍ را روانه وي. د دې نه مخکې چې دا بوډۍ په جیم باندې حمله وکړي یو ګاډی راشي او دا بوډۍ وایي دې ګاډي کې هم یو انفیکټډ انسان وي. بیا څه زومبیز په جیم پسې را روان شي او د دې د وژلې کوشش کوي نو جیم دلته نه وتښتي خو زومبیز دې پسې شاته لګېدلي وي. جیم په منډه باندې خپل کور ته ورسي او د کور دروازه بنده کړي. بیا نیوز کتل غواړي خو په هر چینل باندې د ایمرجنسي سیګنل وي. جیم کیټ ته فون کول غواړي خو د کیټ فون نه لګي نو یو میسج ورته وکړي. دې ټیم کې د جیم هغه ګاونډي په جیم پسې کور ته راشي. دې سره یو قینچي وي په جیم باندې حمله وکړي. جیم ته قینچي ونیسي خو ګاونډي ورله د قینچي باندې دوه ګوتې کټ کړي. بیا د دې دا ګوتې راواخلي او وی خوري. په دې باندې د زومبي ته ډیره خوشحالي میلاویږي. دې نه مخکې چې دا کس په جیم باندې حمله وکړي جیم ته په یو دون سیز باندې سر ووهي او راوی غورځوي. خو لږ ټیم پس دا زومبي دوباره راپاسي نو جیم خپل موبایل راواخلي او د کور نه بهر وځي. بهر په ټوله علاقه کې وایرس خور شوی وي. جیم خپل بایک چالو کړي خو د دې د اواز په زومبیزو باندې ولګي نو دې پسې شاته روان شي. خو جیم ته په څه ناسه طریقه باندې وتښتي. دې خوا کیټ په یو میټرو کې ناسته وي. د دې خوا کې یو بزنسمن ناست وي او کیټ سره خبرې کول غواړي. خو کیټ په خپل کتاب کې مصروفه وي. د بزنسمن د خبرو نه کیټ ته پته ولګي چې د دې ارادې خراب دي او بیا کیټ ته په غلط نظر باندې ګوتې یوسي. په دې باندې کیټ له ډیره غوسه ورشي او دې کس ته ډیرې ګډې وډې ووایي. په دې ټیم کې میټرو په یو سټیشن باندې ودرېږي نو څه کسان دې میټرو ته راوخیږي. دې کې یو کس انفیکټډ وي نو دا خپل چاقو راواخلي او د میټرو کې په خلکو باندې شروع وکړي. د کیټ سره خوا کې د لوسی نومې جینۍ هم وي. دا دواړه چې حالات وویني نو ډیر زیات غبراو شي. دا وایرس د میټرو کې خور شي او ټول په خپلو کې یو بل وهل شروع کړي. په لږ ټیم کې دا وایرس په ټوله میټرو کې خور شي او ټول د یو بل سره لاندې وځي. دیو کې هغه بزنسمن ته هم د وایرس شوی وي نو دا د چترۍ په ذریعه باندې د لوسی سترګه وچوي. دې کې یو کس په دې بزنسمن باندې حمله وکړي. لوسی ډیره زیاته جاړي خو لږ ټیم پس میټرو یو سټیشن کې ودرېږي نو ټول خلک دلته نه وتښتي. کیټ لوسی د ځان سره روانه کړي او دا هسپتال ته بوستل غواړي. خو دا بزنسمن په دیو پسې شاته ور روان وي. د کیټ او د لوسی نظر چې په بزنسمن باندې ولګي نو دلته نه وتښتي. خو لاره کې دیو د یو کس سره وجنګېږي. د دې کس نظر چې د لوسی په سترګه باندې ولګي نو د دیو مدد کول غواړي. کیټ ورته وایي چې دا بزنسمن مونږ وجل غواړي. دا کس ورله یو څوک ورکړي خو بزنسمن یې الټه وچیچي او بیا دلته نه یو تبرګی راواخلي او دا کس په وړو وړو ټوکړو کې کټ کړي. په دې باندې کیټ او لوسی ډیر زیات غبراو شي او دلته نه منډه شروع کړي. کیټ چې بهر وګوري نو یو ګارډ دا سټیشن بندول غواړي نو دیو ورمنډه شروع کړي او د ګیټ د بندېدلو نه مخکې دواړه بهر وځي. کیټ او لوسی دې ګارډ ته ډیر غوسه وي نو لوسی ورله یو څوک ورکړي. ګارډ ورته وایي چې ما ته څه پته نه وه چې تاسو انفیکټډ نه وئ. په دې ټیم کې هغه بزنسمن هم دلته کې راورسي خو دروازه چونکې بنده وي نو دا
بهر راوتی نشي. د دې نه بعد کیټ او لوسی دلته نه لاړ شي. دې خوا په جیم پسې یو زومبي لګېدلی وي، نو د بایک په ذریعه باندې دا وتښتي، خو د څه مزل نه پس ګوري چې د دې لار بنده ده، نو د خپل بایک نه راکوز شي او بیا په خپلو ګوتو باندې یو ټیپ ولګوي او بیا یو توره راواخلي. جیم ګوري چې څه ماشومان په یو کس باندې راټول شوي وي، نو دا په منډه باندې ورشي او دا ماشومان دلته نه وشړي. بیا چې د دې کس خواته ورشي نو ورته پته ولګي چې دا خو هم انفیکټډ دی. د دې نه جیم ډیر غبراو شي او دې ټیم کې دوباره غالکان راشي. دیو جیم په کاڼو باندې ولي دا ټول انفیکټډ وي. جیم په منډه باندې خپل بایک روان کی او دلته نه وتښتي. دې خوا کیټ لوسی په څه ناسه طریقه باندې هسپتال ته راورسوي. کیټ لوسی یو کرسۍ کې کینوي، نو نرسې د علاج دپاره روانه کی. په دې ټیم کې خلک په خبرونو کې خپل پریزیډنټ ته ګوري، نو دا لایو راغلی وي او ټولو ته تسلي ورکوي چې زر تر زره به موږ دا حالات ټیک کړو. خو چاته څه پته نه وي چې د دې خوا کې آرمي چیف انفیکټډ دی. پریزیډنټ لګیا وي چې دې ټیم کې آرمي چیف یو ګرینیډ راواخلي او د پریزیډنټ خوله کې ورکي. په دې باندې د پریزیډنټ سر ولاو شي. د دې په لیدله سره ټول خلک ډیر غبراو شي او یو هنګامه جوړه شي، ولې چې پریزیډنټ خو پخپله هم محفوظ نه دی. نو د عامو خلکو به څوک مدد وکړي. سکیورټي ګارډ تماچه راواخلي او د دې په ذریعه باندې دا خلک کنټرول کول غواړي. او دې ټیم کې د دې شاله هغه بزنسمن راشي، دا په دې ګارډ باندې حمله وکړي او د دې ملا کې تبرګې خښ کړي. دې پسې شاته نور هم ډیر زومبیز وي. دیو په دې خلکو باندې شروع وکړي. کیټ چې حالات وویني نو په منډه باندې یو کمرې ته دننه شي او ځان پورې دروازه بنده کړي. دې خوا دا زومبي د لوسی او د کیټ په تلاش کې وي، نو دې ته هسپتال کې لوسی میلاو شي. زومبي پې حمله وکړي او ویې خوري. دې خوا جیم ته د کیټ میسج راشي، نو دا ډایرکټ کیټ ته فون وکړي. کیټ ورته خپل لوکیشن وښیي، ورته وایي چې د هسپتال ته ما پسې راشه. نو جیم ورته وایي چې یو څو منټه خپل ځان د زومبیزو نه بچ کا، زه زر تر زره ځان در رسومه. د جیم زخم هم سیوا شوی وي او دې کې هم دغه وایرس اثر لګېدلی وي. دې خوا یو سکیورټي ګارډ د هسپتال نه وتل غواړي، خو یو کمره کې د دې نظر په لوسی باندې ولګي، د کمې نه چې یو زومبي جوړ شوی وي. خو په تیر کې د دې نه شور وشي، د کم په وجه باندې چې د زومبیز نظر د دې طرف ته شي او ډیر زومبیز په دې باندې حمله وکړي او لوسی د یو ګلینډر په ذریعه باندې د دې خېټه کټ کړي. دې خوا کیټ پټه شوې وي، نو دا د زومبیزو اوازونه واوري. کیټ په منډه باندې یو کمرې ته لاړه شي او بیا ځان پورې دروازه بنده کړي. زومبیز دلته کې راورسي خو دروازه چونکې بنده وي، د دې وجې نه دننه نشي راتلی. دیو کې هغه بزنسمن هم وي. د کم د شکل نه چې کیټ ډیره ویریږي او په منډه باندې یو بلې کمرې ته دننه شي، خو دا زومبي په څه ناسه طریقه باندې د دروازې نه رادننه شي او کیټ پسې شاته ور روان وي. زومبي چې شاته وګوري نو د دې شاته کیټ ولاړه وي او دا پې د اور د وجلې ګیس ور پرېږدي او بیا یې په دې سلنډر باندې رایسار کړي، ټوله شکله ور لورانه کړي. په دې ټیم کې کیټ ته یو دروازه کولاو شي، نو دا لیبارټرۍ ته دننه شي. دلته کې یو ډاکټر وي کوم چې د دې وایرس دپاره دوايي جوړېدلو کې لګیا وي. ډاکټر ورته تماچه ونیسي، ورته وایي چتکاړۍ ځان ته ولګوه، ولې چې کیټ باندې ډیره وینه وي. د ډاکټر دا خیال وي چې کیټ انفیکټډ ده، نو کیټ هتکړۍ ولګوي. د دې نه بعد ډاکټر ولمبوي. کیټ چې ولمبي نو ډاکټر ورله نورې کپړې ورکړي، نو دا کپړې بدل کړي او خپلې کپړې چې څنګه ډسبین ته غوځار کړي، نو ګوري چې کچره کې یو ماشوم موجود دی. کیټ ډیره زیاته حیرانه شي، خو دې ټیم کې ډاکټر دې ته یو انجکشن ولګوي او دوباره ورته هتکړۍ ولګوي. بیا ورته ډاکټر وایي چې دلته کې زه په روغو انسانانو باندې تجربې کومه، د کم په وجه باندې چې ما ډیر ماشومان وجلي دي. تا ته هم ما د وایرس انجکشن لګولی دی، خو چېرته تا نه زومبي جوړ نه شو، نو ستا د وینې نه د وایرس خلاف دوايي جوړېدی شي. د کیټ چونکې ډیر ټیم د زومبیزو په منځ کې شوی وي، خو تر اوسه پورې کیټ د دې وایرس نه بچ ده. بیا ورته ډاکټر وایي چې پینټ هاوس ته به ډیر زر یو هلیکاپټر راشي، په کم کې چې به دواړه دلته نه لاړ شو. دې کې کیټ جیم ته خپل لوکیشن ولیږي، نو جیم د لوکیشن په ذریعه باندې هسپتال ته راورسي او د لیبارټرۍ طرف ته را روان شي. لږ ټیم پس چې ډاکټر کیټ ته وګوري نو دې نه لا زومبي جوړ شوی نه وي. ډاکټر ته پته ولګي چې د وایرس د کیټ په جسم باندې کار نه کوي، د دې د وینې نه د وایرس دا دوايي جوړېدی شي، نو دا د ځان سره روانه کړي. خو دې ټیم کې یو زومبي په ډاکټر باندې حمله وکړي او د دې خپه کټ کړي. ډاکټر واپسۍ کې په زومبي باندې ډزې وکړي او مړی کړي. دې کې یو بل زومبي راشي، دا د ډاکټر په خپه باندې الټي وکړي، د کم په وجه باندې چې ډاکټر هم انفیکټډ شي. خو د دې نه بعد ډاکټر ولې او مړی کړي. د دې نه بعد کیټ د ډاکټر سره بره روانه شي، نو د دیو مخکې جیم راشي. کیټ ګوري چې د جیم نه هم یو زومبي جوړ شوی دی. ډاکټر په جیم باندې ډز وکړي، په کم سره چې ګولۍ د دې مرۍ کې دننه شي. په دې باندې جیم له غوسه ورشي او د ډاکټر مرۍ کټ کړي. خو اوس ډاکټر نه هم یو زومبي جوړ شوی وي. کیټ په منډه باندې د ډاکټر نه چابي واخلي او په منډه باندې دروازه کولاو کړي او دروازې نه دننه شي.
راشي دا چې څنګه ځان پورې دروازه بنده کی نو دې ټیم کې جیم راشي کیټ چې د دې حالت ویني نو ډیره زیاته خپه وي خو بیا هم دا پرې خوستی نشي ولی چې دا یو زومبي دی کیټ په خپل زړه باندې ګټه کیدي او دلته نه لاړه شي په منډه باندې دا چت ته وخیږي د جیم چون کې مړی لګېدلې وي د دې وجې نه دا مړ شي او کیټ په منډه باندې بره لاړه شي او د کیټ زندگی بچي د دې د وینې نه د وایرس دوی جوړېدی شي په دې ځای باندې زموږ کہانی ختمیږي کو ویډیو مو خوښ شوی نو لایک کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ